اسلامي امارت په دوحه کې پر دوه مسایلو د بحث لپاره چمتووالی وکړ. سلامونه د NS میډیا درنو مینوالو، ستړي مشئ. که چیرې زموږ چینل ته راغلي، زموږ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دوه مسایلو بحث ته چمتو وي او دوهم پر دوی باندې بندیزونه لرې کول. متقی دغه څرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روز او تنبایو سره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د غولیدو کتو کې د دوحې د غونډې پر اجنډا د اسلامي امارت د پلاوي پر جوړښت خبرې وشوې. بلخي د میرمن اوتمبایو په حواله ویلي چې نوموړی د دوحې غونډه د نړیوالې ټولنې او د اسلامي امارت د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به د دوحې په غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوي مشري کوي. د دوحې غونډه د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جون په 13 پیلیږي. تر دې وړاندې روز اوتمبایو ویلي میرمنې به د دوحې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلانونه چې د بشر حقونو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه یې پارولي دي. له ملتیا او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.